لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا أما بعد جملة دانایان همی گفتانی جملة دانایان همی گفتانی هست دانا رحمت للعالمین پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے درود شریف ہوا جی حضرات علماء کرام او زما محترم و مشران و کشران دانن جلسہ ستاسو پدی جماعت کے دا انجمن تبلیغ قرآن و سنت زیر اہتمام مناوی کی لگیا ہے. عزیزانو په دې ورځو کې
د انجمن په جلسو کې د علماو قسمه قسم تقریرونه تاسو واورئ. اگر چې داغي تقریرونه په اردو کې خو الحمدلله سمره پښتانه چې دي ټول اردو پوهیږي. بیا پوسټرو کې امدام لیدلی دي چې فلاں صاحب فلسفہ امام حسین پہ تقریر کریں گے یا فلسفہ شہادت پہ تقریر کریں گے. عزیزان دا ٹکے ازما عام طور دے شیعاگانوں پہ پوسٹروں کی بھی ازما خوف نہ دے. فلسفہ صحیح فلسفہ شہادت سمانا مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ تے سڑے راغے وی جی پدے پنزو منزونو کے لویا فلسفہ صدا اگر لویا فلسفہ پکی در تویم کا وڑا ہوا ہے وہ لویا فلسفہ پکی صاحب لویا فلسفہ پکی دا خدا حکم دے خبر اخلاص اس خدا ولی ویلی دی کہ پنزو منزونو کوان ورشتت تپوسو کا کتا سو خیالو کئی عزیزانو زو ډیر موده پس تاسو د جمعات تر راغلی ما نو خبرې ډېرې دي او خفه کېږئ به هم نه. عرض دا و چې په پاکستان کې په قسمونو خلق دی قسمونو یوازې فلسفو والا ندی ممکن هم دی. اوس ملا واحده فرقه په دې ملک دا سه پاتې ده چې کم غم بجاری کد قادیانی غم جاری التبل ورته پرویزه چغه وي کد پرویزیت غم جاری الته ورته چکراله چغه وي کد چکرالی غم جاری الته ورته بهاوله چغه وي که هغه غم جاری الته ورته کمیونست لکای وي د ګیدړ غونډه. اس جاری بکم کوي او د هجران غمنا بل د پاکستان غمنا یو د هجران غمنا بل د پاکستان غمنا دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربی یو د هجران غمنا بل د پاکستان غمنا دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربی. اوس کم غم بجار که کمیونست را ټینګه التدر نخزه دومره لره لاړې دومره لري چې دا چرته تاسو په دوربین کې هم ګورئ چې د پاکستان خزه به بیا تاسو سپینو
سپینو بورکو تراولی او بس سپینې بورکې به ورته سر کوي یا د خار خلق به دلاخې ور واغوندي او په پرده کې به وګرځوي خوب مم لیدلی عرض داو چې دا تاسو چرته خوب هم لیدلی دی چې په پاکستان کې به زه شیعو ته وایم چې تاسو فلسفه شهادت حسین باندې تقریر مکوئ تاسو تقریر وکئ پرده زینب باندې حیا زینب باندې غیرت زینب باندې شجاعت زینب باندې تقریر وکئ فلسفه شهادت پریدا تقریر پدیو کا چې امام حسین د سر پر کولو پټیم کې بی بی زینب تا د ستر تلقین کړي سچلوے مولا راغله دے او تقریبا کیو داس ظلم شو مونږ مرته په جړا شو تاسو مرته جاړې یو کیا ہوا آخر رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گس جانے کے بعد رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گس جانے کے بعد کہ یزید ظلم نوے کرے او امام حسین شہید شوے نوے ننن بسیدہ شباب اہل الجنت سنگو دے خدا سی مثال امام فخر الدین رازی یو ډیر لوی مفسر دی تقریر کوي ډیر خلق ناس یو سره را پاسې دی صاحب پارام کې جنت څه ته وایي کور دی یو ډیر خسته کور دی و زما داسې خسته کور دی چې والله که په شلو جنت یې ورک جنت څه کور و حورې به یې پکې و خپله ښځه مې دومره خسته ده چې په لک حورو یې نه ورکو و نو نور څه غواړي و نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں نہ دوزخ خبر دا او نہ د جنت تا نہ د حور دا او نہ د غلمانانو دا خبر صفا دا په خدای مینم که خدای مسلمان شو یعنی زبر جنت لالچ ته مسلمانی کوم چې خې کمرې وي او نیرونه وي او خادمان وي او سبب پکې حوري وي او غلمانان وي نه په خدای مینم که خدای را تزان خې مسلمانی کوم کې والله کښو وبو کې د څه شو شیخ صاحب منځونه کې که خدای جنت راکو وای شو اجي صاحب ته څنګه تلې دا دومره لوی صفه که خدای جوس واجنه لنګه شوی ده صاحب چې ګور یو بهیر را روان په ورتلو مم زړه شین شو دغه ګوره اجي صاحب چې خدای جنت راکو نه جنت نہ دوزخ خبره وکړه د رابعه بصری
یا الله که عبادت دې دپاره کوم چې مال جنت راکا خدای عمر لمه ته محرومه کا عمر زما پازل کی ولی کا چرابیا بصری دپاره بچری جنت نہیں. اے اللہ کا عبادت دې دپاره کوم چې ستا د جهنم نه یریږم خدای عمر لا ما جهنم واجب کا ټول عمر می پکې واچو خو ته زما پزړه پوي پزړه صرف ګوره د خدای ذات پويږي بل څوک نه پويږي کپويږي اگرچہ پاکستان کے ایوب صابر کے مشہور نجومی کے کرشمے ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھ پاکستان اسلامی مملکت اخبارات د کفر تشہیر کئی د کفر اشتہارات چھاپ کئی بیا دا بدبخت قوم ورزی لاسونه ورته خی آچه ورته څووي دې په یقین کئی قانون وورا من اطاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاع كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ساحر جادوگر ته سړی راغې او لاس ورته وخوده هغه چې ورته څووي او د په یقین کو نو د کافر شو پاغه قران چې کوم پر رسول الله نازل یو سړی دا وی چې زه به پالګر تلاس خیم یقین په نکوم اس ګورم چې دې څوي دا اخلاص خودون کې چې دې د دب یو عبادت سلويخ ورځې د خدای په در کې نه قبلي نن استعمل دا استعمل کړي ابل اور استا سوکت جنگ اخبار کی چې اوس بسرین د چیروي اے شرمې دلو اے شرمې دلو خزه خو دیوارا لنګې دی اوس بسری هم لنګي دیکھو وګوره وکه بیا فوټو یې ور کړې دي الک دې دستا سغند سره دے دا ډیانا کټ سره دے او بلاربیږي او ملنګيږي بمدغه نمدغه بلنګيږي دا سره دے او دمره ولا خېټه جوړه کړې بیا په خېټه لاس انداسي خېټه کتلین دي تاسو پوښتنه تاسو وایي د ملک ته د دې اشتهار ډېر ضرورت وو چا مرد بھی بچے جنے سړی بم بلار دی اډو د بار ملک اوله بار ملک کو خود جسپی اغي او سپو کې څه فرق دی انګريز او سپی کې څه فرق دی روسی او سپی کې څه فرق دی کشته پکې مونږ خو انسانان یو کنه اغي اوله او جوکر ملکا جوکرانو تاسو ولې د امریکای په غلو تیزونه اچوي دي تاسو کله کله دا اف بی ای راشي ملازم سپوږمۍ ته راکټ خطلې دي دا ساده مليان چې دی وي دا سپوږمۍ ته څو خطش دي خپل کې تلې چې تمکن مليان دي تر قیامت به کې عقل لري زویم چې سپوږمۍ ته راکټ نه دی ختلی زو کستا سو پلار کی ایمانی راشي ماته ثابت کړي ټول یونیورسيټي کالجونو ته چیلنج کوم چې راشي او ماته ثابت کړي چې د امریکای راکټ چې د سپوږمۍ ته ختلی راشي نږدې راشي چې د سپوږمۍ کې د تپړیا چوم دیکھو گورے ترالی
قرآن درته په سر ږدم قرآن چې تالی دلې چې د امریکای راکټ سپوږمۍ ته ختلې قرآن درته په سر ږدم ته به نجما خو نه لیدلې اخبار کې راغلي ها اخبار احتمال د صدق او کذب دواړو لري خبر دی خبر احتمال د صدق هم لري خبر احتمال د کذب هم لري ٹھیک شو د امریکای اخبار ویلي دي چې زما راکټ سپوږمۍ ته لاړو بیا دا غزنه کانی راوړ بیا په پاکستان کې پرېل باندې نمایش شو چې دا د سپوږمۍ کانی دي دا د امریکای وینا و زما کا جناب محمد رسول الله ویلی دی زما پروردگار ویلی دی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام زما خدای ویلی دی چې محمد رسول الله دسترګو پرب کې ما اسمانونو ته بوتلو او ما سره راز نیاز شو نو چې کومه خبره خدای کړی دا کومه جناب محمد رسول الله کړی دا و بدبخت قوم هغه ته نږدې ناراضي اغم بالکل په وګ نه لګي کومه خبره چې د پلار کړی دا او پلندر دې کړی دا هغه لدی دومره هوا ورکړه چې اسمان لدی ورس بدبخت قوم راکټ صحیح سپوږمۍ ته ختل زدا هغه قوم غلام او تابعدار ما چې سپوږمۍ خلعت سکے چې چاوور اسمانونا عرش کرسی لا مکانم پارک او په دغه سترګو د خدای په دیدار مشرف شو نعرہ تکبیر شان رسالت بیا تپوس کی چې یو دوست چې بل دوست تزي څه توفه ډالۍ وړي حبیبت ته چې د دنیا نه راتلې تا مال سره وړي بیا عقل ګوره شان ګوره عقل ګوره مونږ کې عقل چرته دی که مونږ کې عقل وې مونږ به داسې و یا رب چه حکمت است که ناکسان کسان شدن به حکومت پاکستان همه بابوان شدن طول بابوگان دی مون کی عقل ہے مون بدسی شان ورک مالا دے ستو فراوڑے سردار کونین ورتوئی التحیات للہ والصلوات والطیبات اے پروردگارا تعالی میں تو فد منزنو او تعالی میں تو فستاد پاکے بیان ولو راوڑی دا ستا پاکی بو بیانو ستا توحید بو بیانو ستا تقدیس بو بیانو سنگ شان دے آغا سے دا توفی پیشکش ورتاوش جواب چوشو السلام علیکا ایوہ النبی اے حبیب ازماد طرف نبی پتابان دی سلام ہوئی سردار چوئی اے اللہ زخو یواز نیما ما سر مرگری دی دیر زیاد السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين اے اللہ پما خود سلام ہوئی
لیکن ستا په بندگانو کې چې څوک نیکان دي پاغوی دیم سلام وي. زه د هغه آقا تابعدار چې د چا په لامکان کې خدای سره راز و نیاز شوی. بیا اخلاق څه دي؟ ما ته ګوري، ما ته پکو ته مکه دی خلک دی خلک دا سناستي لکه د موټرو کې خلکو هغه مارغنی کینولې دا څه ګوګوان غوندي سم کې نه خلایم خوار نه کار. اوس آینده به تاسو راځي په دې ملک حکمرانان به یو طالبان به یو مليان به لا د ملک بیړه تباہ ده. دا ملک داسې ورکته لکه د غوی پاس غاښونه چوري. تاسو په ایمان تاسو کې به د اهلیتي چې د ملک حفاظت وکوي، دا ملک به سنبالوي. تاسو خیال لرئ؟ خبره نه پوهیږئ بل او زه دې حال ته پکی ته ګوري چې پکی چالو شو څوک خوا ګوري سبې خوا ګوري. ویل کبوت چې پرانو سترګو دوی لکه بوت چې پرانو سترګو دوی اسه ز په بیدارای کې وړه خواب یما یخم بوت ګوره کنه رڼې رڼې سترګې غړې نظر یې ډلې. دا ملک هغه بوتان دي. تاسو خیال را عرض نه داو چې سپوږمۍ څه شی ده د سردار کونین د شان په مخ کې داغه نامه نه لای او امریکای راکټته را بشي جمعات ته مولا صاحب راکټته ده کنه نه ده بالکل نه ده. تا جوړ کړی دی، تا جوړ کړی. ته خو په دې ملک یو خیر تر اوسه پورې دی یو ستن جوړه کړی ده، یو ستن پرزید بار ملک نه راوغواړي او په کراچۍ کې په ډیبرای ټیټ کې وای دا پاکستان سمبل دی، دا پاکستان جوړ کړي. پاکستان ته ګوره ابای مې لیوانای شو په تورجنی باټینګ غواړي. د تا ګورو جیپونو جوړولو تا ګورو لارو موټرو جوړولو تا ګورو دارو د اخلاص به وګوره په صوبه سرحد کې وګوره دا پښتانه یا به مرزان لوبي ٹھیک ده مرزان بلوبي یا به سپي ساتلی سپي بجنګي یا به چرګان ساتلی چرګان بجنګي ٹھیک ده یا چیزګار شي نه تاش بکي. دا خلق یا با پچیسی کوي یا با کرمبوډونه کوي. په دې بیٹکو کې وګوره چاله چې خدای بیٹکې ورکړي بیٹکې ورکړي هغه کې وګوره کرمبوډ بفروتي. په دې دکانونو التزمونګه د دوايي دکان دی الک براشي جی د کرمبوډ پاوډر شته کرمزه نو منډه کی غالب نتو بدبخت قوما او کم بخت ملکا او غرق او تبا ملکا ملک لدی اڈی داس جوڑی کی چائندہ بدن ادڈس امید سنگا کئے آئندہ بدن توقع سنگا کئے چھدے بند ملک دفاعو کی چاچ پکور کے امبر سرئی میخ ساتلی دی د چاچ رنبنے فرمائش وی سیاروی او پختانو تاسو په شیخ آباد کې د اشنغر پختانو اوسېږي
نینگه پختانه نینگه پختانه نینگه دغه یې کنه نینگه دی خو ګره نینگه په هغه وخت کې پختانه چې سیرال لګېدلې او بلو پرنٹ چلیږي او د مینګه پښتنو خزم ناشته او د مینګه لونم ناشته او د مینګه زامنم ناشته نه شرمېدلو هغه وخت کې پښتاني دی خو ګوره تاسو هغه وخت کې پښتانه یې چې د جمعې په ورځ د پهلوانانو کشتي وي دا سنداګان بالکل یو چرنا غوندې دوه ګوتې ټوټه په دې ځای تړلي دا سنداګان او مینګه ورته ناستي او دا سنداګان دغه کوي ښځه په میړه ور وغورځېږي چې میړه په ښځه ور شرمېدلو دیکھو گورے 38 کروڑ روپے د صدر په ټي وي سټیشن باندې خرچ راغلي دي 38 کروڑ روپے دا حکومت ته په دغه سترګو ړوند شي چې دا په کمی ګوري د ملک ته د ټي وي د سټیشن ډېر ضرورت حاجی د پېښور ته او بیا رنگین کو پرنگین مم تسلی نه کیږي پم در باندې لګېدلې ده نو په شل زر روپے موچیانو کوچیانو ننبایانو چترګندو دوی هم په شل زر روپے وی سی آر اغسته حکومت بلا مهرباني وکړه وی سی آر باندې ټیکس معاف کو په چابړي خو ټیکس لګولې ده د کمیټه کارپوریشن ټیکس پیرنګي 1 روپے د بمبي فیسو او دی سی پیرنګیانو په 25 روپے فیس 25 روپے میاشت تب په دې خپل ملک اخراجات زیات دي اخراجات تاسو کفر او اخرى اخراجات نه دي زیات د خزو اخراجات زیات کنه دا داس اخراجات د خزو زیات دي 14 کروڑ روپے د کال د خزو د پودر او د سرخه خرچ دي 14 کروڑ روپے نو په چابړي دی هم ټیکس لګولې ده د کمیټه ټیکس پراپرټي ټیکس انکم ټیکس پلانټ ټیکس اوس بیا اخبار کې ورګړي چې گوشوارې داخلي کوي اعلی وزیران صاحب وزیر مالی وای چې دومره میرا غونډې کړې خپل دې پکې څومره ورکړي دومره غونډې کړې پټه پکې نه تا پکې څور ما عزیزان عرض میں داو چې غیر ضروری اخراجات په دې ملک کې دومره ډیر دي چې څوک د لوګي مری لګیا دي وای څوک وای چې څوک او څوک وای چې څوخرو د چا د سبزی په دکان سبزی نه خوخیږي چې نن څه پاخه کو تاسو چې سار لار شي د سیګوري پرونم دا پخکړي بل ورځم دا پخکړي بل ورځم دا پخکړي بل ورځم دا پخکړي تاسو وایي کوم په دې غضب په ټول وخت یې پرون د داوی خزه ته پښتنه کې نن سره وړم پالک دې پتن درولې کچاله دې خدای الوګان دې خدای نو تا خدای نو سره تا خدای
دا بلاګانې چې تاسو په کورونو کې ناست دي کتا سو خور وکړه کمړو مراشي په قبر می متیاز یو کړ کمړو او زبمرو ما د پیښور خلکو سیټي عبدالغفور باندې مم پختای ماته کړي چې مرشو جنازم داغه اسمان تر رسولې و مفتی عبدالرحیم تبمندو ویلې د پیښور خلکو چې مرشو نن یادوي چې واقعي مفتی عبدالقیوم تبم په کال کې 2000 په منولو کنځلې کولې چې مرشو بیام په قصخانه کې په باران کې جنازه ولا اوچته کړو دا سه بده بجلیګر مولا مرمانو کې نن ارامیانو لستنه والو والا بل مولا نه دی پاتې په پیښور کې داستنی نن ټول خسیان شو ټول خسیان شو تاج و تخت برقرار والا لگیا دي سه یا الله یا الله یا الله دعا ورته وکي دعا ورته وکي دعا ورته ولې وکم ما څه کار دی چې دله دوا کوم ځان لولې نه کوم نن ټول په قهر سګلاړه شورا کې ناشته سه څوک صوبایي شورا کې نه نوتی دي ته تاسو کوجی کیا ہے کیا لے بڑا بوجھ سر پہ پڑ گیا اللہ کامیاب کرے کیا بوجھ سر پہ کیا بوجھ پڑ گیا ہے سر پہ تم ہے کیا تم ہے کیا تمہارے پاس کیا ہے شورا کے ممبر پہ کے کہنے پہ ایک رائفل کی لائسنس اگر تم نے کروا دی میری داڑھی منڈواؤ شورا منبر نہیں دا خیٹی منبر شورا سے نظم عزیزان عرض میں داؤ چد ملک لاج ساتھ دا ملگرے بالکل دا ہلاکت پا پلیٹ فارم ولار دے دا ملگرے بالکل دا تباہ پا پلیٹ فارم ولار دے دو عظیم دشمنان یو روس او یو انڈیا داستا په سر ولاړ دي الله دې نکي هغه ورځ کپه دې سرحد را پار شو پار نشو 1500 کرته دل راغه په کور کې دل سړی وشته او مونږ څه کوو یو کوچی او د خارج جګړه ونه دا خاریان هډر چالاک دي اړنګته به کوچی تواچل خراب راو به ورزول دا کوچه به چر پاسه ده البته یو وری رازق ته یو وری رازق اخره به چې بیا را پاسه بیا به چړنه بیا دا کوچه را خراب واله البته یو وری رازق ته یو وری رازق اوس مونږ وایو چې ته یو وری بیا وکړه چې غلم مونږ زخیر دې دا ظلم مړاوت بي ته تو کچھ کیسے نه دا ماشومانو کې د پیښور کې زما تجربه شوه چې دا ماشوم په دغه ځای وکړ تو وته مارنه چې تک شي بیا پدم الا بچي تو وته مارنه چې بیا تک ای بلیا تو وته مړه دا مخ ولا تکسور کی په والو او تو وته مار مونږه تاسو خیال راځي خدای دې نه کیا غا سات نن خطوه چې کروس دې ملک تراغه زبور ته ویل کم وېما په خیراله به ورته روس هغه ورځ دې خدای نه راولي چې دې ملک ته روس راشي امين کروس راغه تب خره او خزه به خړای د روس قانون داده سره خره او خزه خره خرم اته ګنټي ډیوټي کوي او واخه خوري او خرم اته ګنټي ډیوټي کوي او واخه خوري والله کنه د کور مالک شناختی کارت او ایڈنٹی کارت بدر سره هوټل تبذیر هوټای بخوري او مزدوری بکې د روس دا نظام دی
دالار شه روسیانو نه تاسو کوي په دې کابل کې چې روسیان راغلي دي په یو سیګریټ پسې د سپي غوندې منډي وي د سپو په یو سیګریټ پسې نو زما عزیزانو دا موای چې خدای روس راوړي الله دې روس د صفای هستی نه میټاو خدای دې روس تباہ او برباد کړي او امریکا دې خدای هلاک کړي امریکا هغه ابلیس او هغه شیطان ملک دی ابل خبره ده چې زمونږ ماماګان دي ډېر ورته څویل نشو ځکه چې راشي نو یو ساس کې فمون لم راشي ما یو مسله کړې و چې د ابراهیم علیه السلام قرباني چې کړې و نو دا ګډوډي غوښه چاو پړي چرته به موریدلی بیا خلکو مانه تاسو نه کول چې هغه چاو خړل چې مولانا به کو داغه بجلیګر مولا و پړي الکه دا د سغم جوړ کړي نه چې دا ګډوډي غوښه چاو خړې ما مونږ خبرو چې چاو خړې مسلې پته خو بکاو کوم اوس دا مسله پرې دی اوس دا مسله رونی صحیح چې د سعودي عرب نه 15,000 ګډان راغه هغه واخې چاو غړي تاسو خیال هغه خو یو ګډوري او په مینا کې کنا دا 15,000 ګډان واخې چاو غړي وہی हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है تاسو هغه بدبخت قوم نه کاکا سے زیارت ته تلو ډیر راپسیو چې داغه سالانه اجتماع د طب په کې یو تقریر کې نزه ورسونو تقریر زما عقیده نه دا منمه نه خودیله په دې نیت لاړم چې بل موقره نه ملاويږي د بمبارای بدا زیارت ته او دا مخامخ اجتماع ده او دا دنیا ناس تا ده ځان می په پورا مولا په 1.5 لک روپۍ باندې د کاکا صاحب زیارت یوې میاشتې د پاره ټیکا کیږي په 1.5 لک روپۍ دا 1.5 لک روپۍ بیا په مختلف خلق باندې د دې چې کوم اولاده دا پاغي تقسیمېږي په دې مسله ما پوي کوي چې زیارت په 1.5 لک روپۍ ټیکا کېدت سمانا ده په دې مې پوي کوي چې په زیارت لچ بیا ورننه وتم داسې ډېرې د لوټونو پروت په دې مې پوي کوي چې د زیارت پیسو ته حاجت ده بیا د زیارت وسیع ګوره کروڑپتیان او اربپتیان دي دا غي ورته حاجت ده بیا د اسلام نه تپوسو کوي قران او حدیث نه چې د قبرونو حاصلات خورل دا په اسلام کې څنګه دنه به زمون خزي څوک منی کوي دنه به سړی څوک منی کوي یو نیم راشه وګوره دا شیخ جنید سے رحمت الله علیه زه د ډېر معتقدین ډېر لوی سره په خپل وخت کې به حد ډېر ورته راغلم بچپن کې طالب توپ کې مولا توپ کې اوس دا آبادې لګي غنې شو ما هر ټول خلک پیژني چې کوم لار باندې سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لکه زه لار لنډاوه خواږه سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لار لنډاوه نو دی وجنه اوس لږ مشکلاتي دی خو وګوره شیخ جنید دوو یو شیخ جنید پېښوري او یو شیخ جنید بغدادي رحمهم الله تعالی وتبارک شیخ جنید صاحب په دور کې یو ډمه وا دا په دې نه کېږي چې ورشي بابا قربان دې شم غلاف لاندې د سر نه بس سر چې د الله نه سیوا دې بل چاته ټیټ کو پټکی کافر بل
څوک دی چې داغه په مخ کې به سر ټیټ شي. د ټول بدن بادشاہ سر دی، د سر بادشاہ تندی دی، نو د ټول کائنات د بادشاہ په مخ کې به د ټول بدن بادشاہ ټیټه، د بل چا په مخ کې به نه ټیټه. په دې خبره پوهیږئ؟ دماوا د په دور حیات کې دماوا خلق ولرانه ویجی خلق غرق شو. وی چې ولی وی دا یو دما دا او د شپې 1500 روپۍ لیو اور سړی ځل تشپه تیر کیو 1500 روپۍ ورکی خلق تباہ ولور شي. پیران دیته وي او بزرگان دیته وي. تو اس دل اور سے چې حضرت بار تلوک سارے شرابی تھی گئے، سارے کافر تھی گئے، عورتیں بے حیات تھی گئی ہیں. جنوں سنگیوں میں دعا تھی ایسا دعا تھی ایسا. تسپے پلاس کے پجمات کے کیلاس تلخو خوان کوي. تسپے پلاس کے پجمات کے کیلاس تلخو خوان کوي. لیکن تورا پلاس کے پا میدان کے ادرے دل دیر خوان کئی. لوی پیر جناب محمد رسول اللہ صحابہ بچ خبر دل دے بد ٹولو نہ مخ کے پا میدان کے تورا پلاس ولاڑو. مدینہ منورے حملہ کی گی. صحابو چې ځان تیارولو چې بار وروته دی واپس را روانو. صحابو ته ولې وې صاحب حمله کیږي وې زه میدان نه عالم اسم نشته خیر خیریت. پیر دیته وې بزرگ دیته وې مونږه زمانہ کې پیران دي مونږه د دیوبندیان بزرگان دے خلاف اولیاءوانو نہیں مندے. اولیاءوانو جڑے نہیں مندے انہوں نے اچکار ایمان نہیں. ولی مانا خدا دا دوست. جڑا آدمی خدا نو منسی خدا دے دوست نو بھی منسی. اولیاءوانو مننے یا گنکپانو نہیں مننے دا جیبونو گنکپان نہ مننے. دا سلاسه دوانه منو بس خا خا امين یا الله. اولیاء څوک نه مني. نن راپا سي رونو هاي هاي خطر ده رونو غرق شوي د سیمولیان ته دا شوی دي چې زیارتونه نه مني. هاي هاي تاسو وایي چې وای دا خو اشتیا ده جو الکا سوق دی وای دا دیوبندیان زیارتونه نه مني. تاسو چې چرته دیوبندې ګوري بیا لکه تور بلا چې ګوري وای دا بلا زیارت نه مني. راشي ما نه زیات زیارتونه سوق نه مني. ما نه زیات زیارتونو ته سوق زینا. ما نه زیات دیرو ته سوق نزي. هر سمنم خو پادیرا مړه د انکم ټیکس افسر نه منو. ته پوهیږئ خبره موږ د پاکستان ټیکسونه نه منو. دا پلانې ټیکس ورغم ورپسې مال په آرام کې نه زما په کور د ټیکس لګولې دي ویلې جمهور راشه زما ژوند مطالعه کا کس کمی پورا کېږي او زیاتی تی واله دا راستی کا نه درک ولجی دغه ما چې ستو در کوم نه دا د کمیټه ټیکس دی دا د پلاني ټیکس دی دا د پلاني ټیکس دی دا ټول ملک ټیکس برائے خدا غیر ضروری اخراجات ختم کئی ٹیکسونو تب ضرورت اڑو پاتی نشي. خبره مې څه کوله دا شیخ جنید رحمت الله علیه دمادا او 1500 ولور شي ورته وایي چې بیګالا نور څوک مپرېدا او شیخ جنید سے بستا کور ترازی
د مله چې دا خبر لاړو شیخ جنید صاحب زما کور ته ویلو وسه خو دمه کار څه خبر راځي امراغه بیبي څنګه چل دی 1500 روپے ودا 1500 روپے او شیخ جنید دا خیال نه کوي چې زه پیرم بزرګم د دمه کور ته زم خلکو کې بدنام شي خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کند خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کند مکافر عشق بود اسلام مرا درکار نیست وہی دی خلق کرنا کو تنوت بی بی په دې نه پوي کچ دا 300 روپۍ د په کومه وادرانه واغسته وې دې شپکه زما ځان تا ته وقف ته ته چې څو زبویم چې خج وې انکار خو بنکه وې نه وې خدا کوټه تلاړ وې بی بی ز پیرم صفائی دې راخوم ستاسو جامو بدن سره پردي سړی لګېدلې دي ورشه غسل وکا علماء پاکی جامع واغوند بیا راشه بیا به خبرې کوم دمه بوتله غسل وکړو پاکی جامع په واغسته او راي واسطه چرته بیا ورته څوي وای دې دې خو ګره داسې پیر غوندې منځونه من ډېر خوښ دي نشپاوګ ددا نور خبره بکو خو په دې مانځو دیږي او درکاته منستو کا او غبزو کما بیا به نور خبره کوي او به کوي داسې او شرمېدل یا قاما ته خو چې وجره ته دمراولې دا درار دروشنه پیدا ظلمی چي دي دا بکل خپل کرکولای راوالي د نیته په سر کې د ډېر جوش نه کله ودا دي دا تماچ کولای چې پیدا کړی دا شلخه تماچ کولای دې پیدا کړی نو دا به ملک دی اورو یا دا دروال کلاشن کو پونه را پیدا کړی او عادت او سنت حکومت نشتا که حکومت کې لک سرسترګوي او سپیرټ پکې وي او د شپارسلی او د رشوتلی زمانہ نه وي محمد علي او لیاقت علي مړ شو کنه نو شپارسلی او رشوتلی ژوند دي شپارسلی او رشوتلی زمانہ نه وي او ما ترانی ولې چې تا ته د کلاشن کوپ چلولو ډېر خچل درځي تیار غزا ده په کابل کې او په دې تور خم مې ورړولې چې ترغه والله کرانه راشي چې یا کابل فتح نه او یا شهید شوی نه چې ستا عمر چې تمانه بیا دزونه کې ته تاسو سال جوړ کړی یہ شیدلی وریجی در باندې خو یو ټرک ته مخېږي نو پټول لاره در نصیبه د بالا ماره دمبوکی جوړ کړی دي صاحب الا 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 دا زامرګرو ته پښتانه لاړه دا پښتانه وګوره پښتون ته خو د پښتون یو کردار ما توخه نور قومونه ولې اسمان سره خبرې کوي ځکه چې هوش ته پکې ته ولې ټول ورځ سپي جنګې ځکه چې جوش دې درکې سوډا واټر بوتل خو چې سر درنه لاندې بیا هیڅ نه تماچر حواله سړی غل مخره ته غل مخره بس او چې ویلي بیا په خلکو پسې د مورم ګرځي خويندې دي ګرځي فلار دي ګرځي در په در خاورې په سر چاله ولی کیس ته چې کیس نه پانسی حکم در باندې شي بیا په جوړه پسې ګرځي دا څه ده کنه یا شرمېدلو په څه به شرمېږي تاسو له تقریر پکار دي تاسو له تقریر نه تاسو له کار
بیان پکار دی چې سړی ګوره د مازغې الوزي داسې دا تقریر خلق دی دا بني اسرائیل دي بني اسرائیلو با خزه د لاس نه ونیوه موسی علیہ السلام ته راوسته د دې خزه نه کمنه کې نو تا پیغمبر نه منم او کدینه مې نه منې کې نو منم دي اول دینه به اول منې کوم ول بیا دې پیغمبرانو بنم زه بالا مړی کې کله دکان کې ناس زما مخ کې د پښتانه تیریږي غډیږي تماچې ور سره یې ګولونه چولی په خره الک سور کړی او سره بندي نو ماتم د سیګوري او خان دي چې او دې دګر استاد ته خو زمون برخلاف خدای ته دی وای کنه چې زمون څوکي د دې دا مطلب دی کنه قبل څه یعنی ما تکته او خندل د دې دا معنی چې خدای ته دی وای کنه چې زمون څه کول شي کوم شي نو زما خدای بیا داسي چې په بالا معنی کې دغ غب بدا سے سمجھو لک کې خلې پروت مور هاي هاي سچاله شو زوی می چاوي شو ډېر خو سم کار رحمان بابا کی صدا ناجوڑ ہے تا تبلا ناجوڑتیا نشته د عشق بیماری ده درتا عشق نه توبه او بس یی عشق نه توبه نه او بس و خدای دې نورم زیات خپل یار ته وی چې ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا خبرداوي چې د حال تر دا بدتر دا خلق چې دین زیات بدتر شي دي کې د دې زیات شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه دما په منځ دروله او به کیدا سی وای په ایمان څومره پښتانه ناشتي او به کوي اوس به شیخ جنید بغدادي او پېښوري کوم ځای پیدا کوم په منځ دروله او د په سجده پرې وته او خدای ته وای چې هر چی کردم بود آخر کردمش هر چی کردم بود آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش اے اللہ زما خودم رکار ہو چې دا دم کار زنا وها ما د زنا نراوست او تا ته به ودراولا زما خودم رکار او دینه مخکی پس رجوع اے قلبی کار ترا خدایا د دې زوس د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول یا الله دا زما کار نه دی داستا کار پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلب طفیل مصطفی اے اللہ د دې زروس د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی اے الله د جناب محمد رسول الله په خاطر د ځان نه زنا نه تور کو ځان سره تعلق پیدا دمه چې دا وره دی بهوش تر سبا پورې بهوش پرتاول سبا چر پاسه دا د شیخ جنید بغدادي په لاس بیعت کو د خپل وخلو یا بزرګ شو بزرگان دې توای چې دمه به راونی وي د دمو کور تطلل به سعادت ګڼلو زما عزیزانو داغه خلق یو خزه ورته داسې ناس بو باس کوزا به لڑا کړه کیوں ہے جی کیوں ہے وہ کراچی میں میرے مرید دے کار تے آگ لگی ایسی تے میں نے بجھا چھوڑا واہ سبحان واہ واہ کیا کہنے واہ واہ کیا کہنے
یو خزه ورته وی چې پیر صاحب روټای مې درته کړې ده وی چې سبب په خوي جی سره کړي چرګان وی ښا الله دې قبول کړي څنګهان ور سره لاړ چې روټای ته کېنا خزه د پتموس کې د لاندې چرګي خېده او پاسه پی شیدلی ورجی اچولي ا پتموس راوړ پیر صاحب مخکې کې وی خزه تا خو چې سره کړي چرګان به وی دي دغه در غریبي او الله کا نور سره سره غریب ایم اخواکا موزری قدر نشه کوله د بزرګانو نور اغوارې چلا وی جو خوري کنه خیر ده نو زئی چزو ورته پیر صاحب زما نو دې نه کراچۍ کې د مرید اور لګیدلې خو ویني او سیر ویجو لاندې چرګ نه ویني اوریجه داسې کړي چرګ پکې بوټي خپیر وېسته نه بای خدای ته وګوره خدای ته په دې کوڅو کې ګرځي چمټا ور سره د اوس پني پلانی بابا قلندر راغله خزه چې ورته د سیوګوري د دروازې په سوري کې سترګې سری وای خوري سوچا سید دې سترګې سری سوچا سید دې او سری هغه سترګې دا کمبخت په 400 سکلو سری شي نو دوی وای سوچا سید چیزی او سورلک لارو قلندر در نبی نوا دے کور تا دے خدای خیر کی قلندر در نبی مزا بابا علا مزا قلندر بے نوالا خدای توبو غاٹ سنڈا بئی داتی عمر غٹ بئی چمٹا باور سرائی صحبا خدای توبو رئی اے بدبخ قوم دا سی خلقو لخیرات ورکولم ناروادی تی دیتا آماده کې چې په تیار درته ملاویږي مزدوری مکوا کار مکوا اے بدبخت تاسو وګورئ په شب قدر میاشت کې خزي پالونه اچي کړي خیال کړي اچي په پښتنو کې ټول وایي کنه پالونه اچي کم چې ورشه پته خان پلان ستاپا علم راووتا تورته خوا زپکی راووتا ایگیره بده نورم لگاوگی داشی انتا بے سروکو دا خبرین خونن میں دا خبر ضروری گنلی دی خواو گوری تاسو که دسم دی مارم میاشتوا پکارو چه شاگرد سا خبری کرده دا دت سو ہوئی ما دغا ہوئی راغله وی تبي نیولې وی د کونین استم مې درته په سنبای کې واله دې دینه د تبا وطن ما دغه وی الته ملیریا نیولې او زده لسبا الوا په حکمه د سپکار دی بای ملیریا تبي نیولې به اختیوزه کونین د لپکار دی دا د کونین استنې وی چې درته مې واله الله دې ستاسو ملیریا خکی زما ملیریا دې خدای پاک خکی زم ستاسو نه د قوم سړیم ستاسو د ملک سړیم کومه بلا کې چې تاسو ګیریې دغه بلا کې زاګیری خزه کنټرول کوي لورا کنټرول کوي کرشتیا ځان ته پښتانه وایي نه د زپیر لورا په چادرو کې سکولونو ته ملي گئی واخر دعوانا دا وتاسو ته په خور خار کې بیرون کچری گیٹ اشرف روڈ شریف فقیر خان ناصر خان کے اسٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے د هر جمعه تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12